په سیمه کې لومړنی مشر و چې د پی ټی ایم ملاتړ یې وکړ. هغه و چې په پاکستان یې اور بل کړ او هغوی ډېر وارخطا کړل چې دا څه کیسه روانه شوه. اوس د نر زامن د هر څومره مشکلاتو سره سره په زغرده د غني ملاتړ وکړ او د بریا مبارکي ورکړه او ځینې مهمې خبرې دي. ویډیو وګورئ چې ترې خبر شئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. محسن داوړ وایي هیله د غني په افغانستان د سیاسي او اقتصادي حواله سیال کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني په بریا خوشحالۍ څرګنده کړې ده او په ټولنیزو رسنیو هغه ته مبارکي ویلې ده. په دې لړ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د تاریخي هیواد افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب ته په دویم ځل د ولسمشرۍ ټاکنو په بریا د زړه له تله مبارکي وایم. هغه په خپل ټویټ کې مخکې لیکي چې خدای دې وکړي چې ګران ولسمشر افغانستان د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره په سیاسي، اقتصادي او دفاعي حواله سیال کړي. د تاریخي هیواد افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب ته په دویم ځل د ولسمشرۍ ټاکنو په بریا د زړه له تله مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ګران ولسمشر افغانستان د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره په سیاسي، اقتصادي او دفاعي حواله سیال کړي. امین. بل لور ته پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه راغلی و چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني په بریا یې خوښي ښکاره کړه او ویې ویل چې دعا ورته کوو په افغانستان کې سوله راولي او سوله ییز هیواد ترې جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې ژوند وي. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر هم په ټویټر کې ولسمشر غني ته په دویم ځل بریا مبارکي ورکړې ده. د یادولو ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ملاتړو هم د ولسمشر غني په بریا خوشحالي ښکاره کړې ده. همداراز له ډیورنډ کرغنې کرښې هاخوا پښتانه هم ډېر خوشحاله دي، که هم د عوامي نشنل ګوند کې دي او که په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې دي او که نور فرهنګي خلک دي. هغوی په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د افغانستان د ټاکنو په اړه پوسټونه کړي او ولسمشر غني ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان جاسوس د غني په هکله څه ویلي دي او له کوم غبرګون سره مخ شو؟ حامد میر د ولسمشر غني او امرالله صالح پر ضد په خپل ټویټر کې لیکلي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او امرالله صالح په افغانستان کې هیڅ حیثیت نه لري، بلکې دوی د خپلو بهرنیو بادارانو ګوډاګیان دي چې واک ته د رسیدو سره سم به هغه څه ترسره کړي چې د افغانانو باور به پرې مات کړي. د حامد میر په دې احساساتي ټویټ په تبصرو کې د افغانستان د خلکو سربیره په یاد هیواد کې د پښتنو هم بېلابېلې توندې نیوکې کړې دي چې نوموړی په یاد ټویټ بیرته پښیمانه کړی دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.